نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم انتہائی قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، طلبہ اعزام، زما پا دین باندی مینو مسلمانانو رونو خویندو، نن ستاسو پا دی محلہ پا دی جماعت کی دا یو انتہائی مبارک محفل چی منعقد شوه دے. دا محفل دا قرآن پاک دا ختم محفل لے اور انہوں قرآن پاک متعلق تفصیلی گفتگو اشولا او هغه الحمدللہ تاسو پا مینا پا محبت پا شوق سر اوردل اور انہوں قرآن دادا اللہ جل شانہو یو دا شان کتاب دے چی دا دے پا وجہ باندے اللہ جل شانہو انسان تا پا دے دنیا کی ہم عزت ورکی، عالم برزخ کی ہم ورکی او پا عالم آخرت کی ہم ورکی. دا دنیا عزتونا حاغا دا رسول اللہ علیہ السلام دا زمانی نوالا تر دے وقت پورے دا شان خلق چی دا دنیا پا اعتبار سر دا حاوی خس حیثیت نو، لیکن چی کل دا قرآن سر تعلق پیدا شو اللہ جل شانہو دوی تا شان عزت ورکڑلو چی دنیا دا حقی تصور نشی کولے. یوزل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکی مکرمین روان دے واپسی کئی مدینی طیبے تا لارا کی یو صحرا کی ادری دلو، پہا صحرا کی نہ اوبشتا نہ بوٹیشتا نہ پٹیشتا نہ علتا کی کم یو منظرشتا او انتہائی گرمی او دیر گن تعداد کی حضرات صحابہ اکرام و تابعین دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی دیر وقت پورے عمر فاروق سے بولاڑو نو خلق ورطلال چی حضرت تاسو دلتا ولاڑیے پا دیجے کہ خدا شی اس خاص مسئلہ منگ تنخ کارا کیگی او لخکر دے لوی دے پا تکلیف دے گرمی دا نو کس خاص خبری خو منگ تا ہوا ہے چی منگم پا دے باندے پویشو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی چی دسی سا خبرہ نشتا دے خو لیکن ما تخپل زوڑ وقت آغا ٹیم آغا وقت چی زما تعلق دا قرآن سر نو، پا قرآن باندے میں ایمان نو، دا قرآن علم ماز دکڑے نو، نو آغا وقت را تیاد شو. نو آغا وقت سنگ در تیاد شو وی آغا وقت پا دے طریقے سر ما تیاد شو چی ما تا با پلار اوخان راکڑل چی بچیا دا اوخان سروا ما با دا مکی مکرمین دا اوخان راویستل دے زے پوری با ما راوستل. دے صحرا تاسو گو رے چی پا دے صحرا کی بوٹے نشتا، پا دے کی واخ نشتا، پا دے کی گیا نشتا، اوبا نشتا، لیکن ما بخپل وسکولو تر دیزے پوری با می راوست. نو واپس با می چکور تا بوتلل ما خام ٹیم نو دوی خو بس خوڑلی نو خان با اقشان اوگی بو تگی بو
نو والد سے براتوي چې بچیا ته چې اوخان نشي سرولی د اوخانو د سرولو چل نه درځي نو د دنیا بل کم کار به ته وکړی شي. وی یو وخت دا شانو چې د قرآن سره مې تعلق نه و، زه خپل پلار د اوخانو د سرولو لایق نه ګڼلم چې تا کې د اوخانو سرولو هم لیاقت نشته، لیکن چې کله زما نسبت زما تعلق د قرآن سره پیدا شلو او د قرآن سره مې ایمان راللو په قرآن باندې، ما دا قرآن ته په خپله سینه کې ځای ورکړلو، الله نن دا وخت په ما باندې راوستلو چې زناور نه زه د انسانانو په سر باندې حکومت او د هغوی په زړونو باندې زه نن حکومت کوم. رونو قرآن دا د عزت شی دی، په دنیا کې به دې عزت کوي او په آخرت کې به دې معزز کوي، په عالم برزخ کې به دې هم معزز کوي. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد را نقل کرے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، چې د دې قرآن په ذریعے سره الله ډېرو خلکو لره عزتونه ورکوي. ډېر خلک د دې قرآن په وجه باندې الله معزز کړل. موږ ته د خپل نیکه یا د نیکه د پلار نوم نه راځي، د خپل د نیکه یا د پلار د نیکه نوم موږ ته نه راځي، لیکن بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ پیژنئ؟ تاسو لیدلی و هغه؟ نه هغه زموږ د کلي نه دی، هغه زموږ د خاندان نه دی، زموږ په نیکونو کې نه دی، او د دنیا بادشاه حاکم نه دی تیر شوی، او د دنیا ښکلو کې نه دی تیر شوی، رنگ نه هم په ظاهره باندې تور، لیکن چې کله د قرآن سره نسبت رالو الله ورته دومره رفعت او بلندی ورکړله چې نن د هر مسلمان پړه کې د هغه محبت دی، د هغه مینه ده، د هغه ډه غواړي چې په خپل بچي باندې زه نوم د بلال کېدم. دا د دې قرآن سره د تعلق برکت دی. ورونو دنیا کې خو د دې ډېر مثالونه الله جل شانه هغه پیدا کړي دي. دا ستاسو مخې ته زه ولاړ یم چې زما خپل حالت او کیفیت چې علم را نه لري کې، نو زه د خرو د سرولو هم نه یم، خره نشم سرولی، د خرو د سرولو چل ماته نه راځي، د هغې د سنبالولو چل نه راځي، لیکن د قرآن د مدرسې د جومات سره تعلق دی. الحمدلله د دغې برکت نه نن ماته زما خبرې اورېدو ته هم خلک کینی. نو دا د قرآن برکت دی، په من کې ذاتي څه کمال نشته، دا د علم برکت دی، د علماو د طلباو برکت دی، د دوی سره د نسبت تعلق برکت دی چې نن دا شان وخت الله په ما راوستی دی چې زما خبرې ته خلک کېناسته، خبره زما خلک اوري. رونو دا بل څه شی نشته سوا د دغې قرآن د علم ده، دا د دې برکت دی. نو دنیا کې خو الله د دې په ذریعې سره صرف دانه چې انسان ته عزت ورکوي. رونو دنیا کې هم چې د دې قرآن سره د کم سیز هم تعلق راشي هغه معزز کیږي. زمونږ په کور کې انتهایی قیمتي الماری وي، هغه الماری ته که لوی لته ورکي که وړوکی ورته لته ورکي څوک ورته پکارېږي نه، لیکن د یو بیکاره لرګي نه د قرآن یو رحیل جوړ شو، هغه رحیل باندې څوک پی ښودی شي، ولې د قرآن سره نسبت دی. که هغې ته چا لته ورکړله نو پلارم پې راپاسي، مورم پې راپاسي، خورم پې راپاسي، رورم پې راپاسي، سپېړه وله ورکوي چې دا دې څه وکړه. نو بابا دا څه دی، دا خو یو لرګی دی که نه، او لرګی دی خو دا د عام لرګي په شان نه دی بچې، دا لرګی هغه لرګی دی چې د قرآن سره نسبت پیدا شوی دی. نو د قرآن د وجې نه یو لرګي ته هم الله عزت ورکوي. د دنیا قیمتي کپړه ستا په کور کې پرته ده، که هغې ته څوک پوزه پې پاکوي، که مخ پې پاکوي، که لاسونه پاکوي، څوک ورته دومره نه پکار کېږي. لیکن که یو ماشوم د قرآن یو ابره راواخیستله او په هغې باندې ګوتې پاکې کړلې، تاسو یې معاف کوئ؟ دا ولې؟ دا ډېره قیمتي ده، نه د قرآن سره نسبت راغلی دی، د قرآن سره تعلق پیدا شوی دی. نو چې د قرآن د نسبت په وجه باندې رونو منګه د یو لرګي عزت کوو، د یو اوسپنې چې هغې نه رحیل جوړ شوي د هغې عزت کوو، د یوې کپړې عزت کوو چې کم بچي دی ټول قرآن ته په خپله سینه کې ځای ورکړی وي،
دا قابل عزت نه دی پکار، د احترام نه دی پکار، د به عزت کورونو چې دا کومو بچو دا ختمونه کړي دي نو دوی ته به اوس په کور کې هم اعزاز ورکوئ، د دوی اکرام به کوئ، هغه زوړ هغه باندې به ورته نه ګورئ، کنزل به ورته نه کوئ، بدرد وینا به نه کوئ، سخت رویه به د دوی سره نه اختیاروئ. د قرآن د وجې نه چې د دې بچي نسبت د قرآن سره پیدا شوی دی، دا د قرآن طالب علم دی، د قرآن طالب علم سره به مینه کوئ چې مینه مو ورسره وکړله الله به درته عزت درکوي. د دې شام او د دمشق یو عالم دی، هغه وایي چې واقع درته ذکر کومه وي فرضي واقعه نه ده، درو واقعه نه ده، زمونږ د خپل علاقې د جومات واقعه ده. هغوی واقعه ذکر کوي چې زما د نیکونو په ټیم کې یو قبرکندو هغه به قبرونه کنیستل، قبرستان کې به و خلکو به ورته اډر ورکړو، قبر به ورته تیارولو. نو یو زنانه راغله نو د قبر اډې راته راکړلو، نو چې کله ما دغه قبر وکنیستلو نو جنازه راوړلی شوله، محدود لږ شان کسان ورسره وو، او دغه مړی ما په خپل لاسو باندې قبر کې کېښودو. چې کله ما د قبر کې وسپارلو نو د دې سپارلو ټیم کې د باندې بېهوشي راغله، دی بېهوشه شولو. چې کله دی بېهوشه شو وروسته هوش کې راځي، بس غږ وږي ونه کړو، ځان یې غلی کړلو. یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې هغې نه بعد بیا دا زنانه راله او ما ته یې اډر راکړلو د یو قبر د تیارولو. نو یو قبر مې چې تیار کړلو بیا دغه مرده سره دومره ډېر خلک نه و، ځکه غریبانان خلک وو. نو چې کله جنازه وشوله د جنازې نه بعد دا مرده ما په خپل لاس باندې د قبر کې کېښودو، دا مې سپارلو. نو بیا مې هغه منظر وکتلو، د دې منظر سره زما باندې بیا بېهوشي راغله. خو چې کله زه د خلکو وکتلم چې بېهوشه شوم، زه زر باندې اوبه واچولې، نو زه په هوش کې رالم، هوش کې راتلو سره مې منډه کړه او هغه زنانه پسې مې ځان ورسولو چې مورې یو خبره تپوس نه کومه چې دا مخکې یو ماشوم یو هلک یو ځوان هغه وفات شوی و، هغه ستاسې کېدلو او دا اوس چې وفات شو دا ستاسې کېدلو. نو ورته وایي به دا دواړه زما زامن وو، مخکینی مې هم زوی دی، دا رسونی هم زما بچی و. ښه وی دوی څه کار کولو؟ وی دا مخکینی زما بچی هغه طالب علم و، دا مخکینی بچی زما دا طالب علم و، او دا دویم بچی زما دا ترکاڼو، دا دویم بچی مې ترکاڼو ده به ترکاڼي کوله. خو ده د خپل ورور ته ویلي و چې وروره ته به غم فکر او سوچ نه کې، زه به ګټم ته به خورې، زه به ګټم ته به خورې، ته به استعمالې، د دې غم چې کله مو نه کې چې ستا جامه جوړه، ستا خوراک سکاک، ستا پیزار، ستا کور، د دې فکر به نه کې، بس د الله جل شانه کلام او د الله له طرف نه چې کوم علم موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام راوړی د دې د یادولو کوشش کوه، محنت او خواري کوه. نو بیا دا زنانه مانه تپوس کوي چې تا زمانه دا تپوس ولې وکړلو؟ ما ورته وی چې ستا دا ډومبنی بچی کله ما قبر ته وسپارلو، ما په خپلو سترګو وکتل چې د ده دپاره دا قبر د جنت یو باغیچه جوړه شوله، د جنت هغه ټول مناظر هغه ده ته بلکل په سترګو باندې رالل او ما مو وکتل. نو د دې کتو ما برداشت ونه کړلی شو، زه بېهوشه شولم. او دوباره چې کله دا دویم بچی دی رالو، د هغه جنت او منظر چې ما وکتلو هغه د دې نه ډېر اعلی و او ډېر زیات قیمتي و. نو د دې وجې نه زه بیا بېهوشه شولم. او فرمایي چې دغه قبرکن دا قبر کنیستل دا کار مکمل پرېښودلو او راللو. دغه عالم فرمایي چې زما نیکه ته لوی عالم وي، زما نیکه هم، نو هغه ته وایي چې با زه خو سبق شروع کوم. وی زما نیکه ترې نه تپوس کوي چې په دې عمر کې ستا دومره عمر شولو تر اوسه پورې د سبق غم فکر سوچ نو، اوس د سبق ته شوق پیدا شولو. نو وی دا واقعه دا کیسه راته ذکر کړله. هغه کس چې هغه قبرکندو د هغه ټول خاندان لوی عالمان، لوی شیوخ، لوی محدثین، لوی مفسرین تینا الله جل شانه جوړ کړل. نورونو د قرآن سره تعلق دا په دنیا کې هم الله د خلکو ته ښیي چې ګوره په برزخ کې هم دا د عزت ذریعه ده. د دې سره به تاسو معزز کېږئ، قدرمن کېږئ، به الله به درته عزت درکوي. قبر فراخي رونو دا په قرآن باندې ده. د قبر د هغې قالین دا په قرآن باندې ده.
د قبر کې اسانتیا او سہولت دا په قرآن باندې ده. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو انسان وفات شي او دا نیک انسان وي د روح اول علیین ته ځي، بیا د الله د طرف نه حکم وشي چې فی الحال د خپل قبر ته ولېږي، نو هلته کې د قبر ته واپس د جسم سره یو ځای شي او دو فرشتې ورته راځي، دا درې تپوسونه ترېنه کوي، په هغې کې د رب متعلق، د دین متعلق، د پیغمبر متعلق تپوس ترېنه کېږي. نو دا نیک انسان دی ورته صحیح صحیح جوابونه ذکر کړي، نو دا فرشتې ورته وایي چې تا ته دا څنګه پته ولګېدله، دا سوالونه د دې دا جوابونه تا څنګه یاد کړي دي؟ ورونو دی ورته دا نه وایي چې ما خو د پېښور د میډیکل کالج او د میډیکل یونیورسټۍ نه ما میډیکل کړی او یا د انجینیرینګ یونیورسټۍ نه ما انجینیرینګ کړی دی، نه دا خبره ورته نه کوي، نه ورته دا وایي چې زه د پاکستان په لوی بزنسمینانو کې یو عظیم او لوی بزنسمین وم یا ډېر یو لوی کارخانهدار وم، نه دا خبره نه کوي. دی ورته یوه خبره کوي چې قرأت کتاب الله. دی به ورته په دې قبر کې دا وایي چې قرأت کتاب الله، دنیا کې مې د الله کتاب لوستلی و، او د دې الله کتاب کې څه دي؟ د دې الله په کتاب کې د رب تعارف دی. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، او د دین تعارف دی. ان الدین عند الله الاسلام، په دې کې د نبی او د پیغمبر تعارف دی. وما محمد الا رسول، او د پیغمبر تعارف دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. نو په دې قرآن کې دا هر څه ماته ښودلی شوي وو، د دې قرآن نه ما زده کړي دي، ځکه ما تاسو دا جوابونه درکړلی شول. د الله د طرف نه به ورته آواز وشي چې ان صدق عبدي، ان صدق عبدي، زما دې بنده رښتیا وویلې، زما دې بنده صحیح خبر ارته وکړله، رښتیا خبر ارته وکړله. نو د الله د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قبر باندې دا شان ورځ نه تیریږي چې دا یو څو آوازونه نه کوي. یو آواز پکې دا کوي چې انا بیت التراب، انا بیت الدود، انا بیت الغربه، زه د تنهایۍ کور یما، زه د خاورو کور یما، زه د چینجو کور یما. نو په دې قبر کې تنهایی ده، په دې قبر کې خاورې دي، په دې قبر کې چینجي دي. د دغې خاورو نه، د دې تنهایۍ نه، د دې تیارو نه، د دې تنګۍ نه به څنګه ځان بچ کړو؟ ورونو دا د دې قرآن په ذریعې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله د طرف نه ورته حکم وشي ففرشوه من الجنه، ففرشوه من الجنه، د جنت قالین ورته راوړی دی، قبر کې ورته واچوي، هغه خاورې ختمې بلکې د جنت قالین تا ته وغوړولی شولو. والبسوه من الجنه، د جنت لباس ورته واچوي. رونو دا اعزاز چې په دې قبر کې چاته ملاویږي دا د دنیا په صدارتونو نه ملاویږي، په وزارت عظما باندې نه ملاویږي، آرمی چیف جوړېدو باندې دا نه ملاویږي، د دنیا یو لوی ساینسدان جوړېدو سره دا نه ملاویږي، لوی ماهر ډاکټر جوړېدو سره نه ملاویږي، لوی انجینیر ملاوېدو سره نه ملاویږي. دا به په دغې دنیا کې دې چټایانو باندې به ناسته کې یخنۍ ګرمۍ به پروا نه کې، دا به برداشت کې، د هغې په نتیجه کې به الله تا ته قبر هم دقه شان رڼا کوي. الله جل شانه دې د دې بچو د برکت زمون قبرونه هم ښایسته کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.